بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم عباس، تاسو سره د ټیکریک سټوډیو نه په ویډیو ایډیټینګ کې کوم اپ چې مونږ شروع کړو کاین ماسټر، په هغې باندې نن زمونږ دویم نمبر کلاس دی. نو په هغې کې به مونږ کوم نور اپشن چې را روان زمونږ سره دي هغه به مونږ ډسکس کوو. نو راځئ ځو کاین ماسټر طرف ته چې نور زمونږ سره کوم اپشن دي چې هغه مونږ په دې کلاس کې ستاسو سره ډسکس کوو. په اولنۍ کلاس کې مونږ د دې ځای پورې کار کړی چې مونږ به تصویرانو ته آډیو څنګه راوړو، خو که اوس زموږ سره داسې یوه ګانې چې هغه زموږ سره په ویډیو کې موجود دي او مونږ غواړو چې په دې مونږ ځان نه ویډیو جوړول غواړو، نو دا به مونږ آډیو ته څنګه کنورټ کوو. نو که تاسو په میډیا باندې کلیک وکړئ او خپل ګیرلي ته لاړ شئ او د هغې ځای نه یو ویډیو سلیکټ کړئ. فار ایګزامپل زه دا ویډیو چې دا ما سلیکټ کړه، په دې باندې زه خپله ویډیو جوړول غواړم، خو دا زما دلته په ویډیو کې ده. دا به زه آډیو ته څنګه اړوم؟ که تاسو وګورئ دا به زموږ سره په ویډیو کې او زموږ تصویران چې دي هغه هم شاته پاتې شو. نو که زه په دې ویډیو باندې کلیک وکړم او کوم بره تاسو ته چې دا قینچي اپشن ښکاري په دې کلیک وکړم، نو په دې کې که زموږ سره تاسو خیال وکړئ دا څلورم نمبر اپشن چې دی ایکسټریکټ آډیو، دا ایکسټریکټ آډیو چې دی که په دې زه کلیک وکړم نو د دې سره به زموږ دا ویډیو چې وه دا به یوه کاپي به د دې نه آډیو وځي. نو بیا به زه چل وکړم په دې ویډیو خو زموږ داسې کلیک دی، نو زه به دلته د ډیلیټ دا بټن ووهم، نو زموږ سره به دا آډیو به زموږ سره پاتې شي او ویډیو به زموږ سره ډیلیټ شي. زموږ سره دا به زموږ سره اټومیټیکلي دلته تصویرانو ته راشي. نو که تاسو اوس خیال وکړئ دا به زموږ سره د تصویرانو ته اټومیټیکلي راغلي. بل اپشن زموږ سره دا دی که مونږ په دې تصویر باندې کلیک وکړو، نو دا دوه اپشن مونږ ویلو. دا دریم نمبر کوم اپشن چې دی دا یو روټیټ او میررینګ. نو دا میررینګ زموږ سره دا کار کوي که اوس تاسو دې تصویر ته خیال وکړئ، د دې تصویر مخ چې دی دا زموږ سره لیفت طرف ته دی، نو که دا زموږ رایټ طرف ته غواړو نو دا زموږ سره په دې اپشن باندې رایټ طرف ته کولی شو، او په دې بیک طرف ته یې راوستی شو، اپ کولی شو. او کوم روټیټ چې دی تاسو چې کوم طرف ته تصویر روټیټ کول غواړئ نو هغې طرف ته تاسو تصویر دلته روټیټ کولی شئ. نو دا زموږ سره دا کار کوي. بل کوم اپشن چې دی دا کلیپ ګرافیک چې دی که تاسو خیال وکړئ دا تصویر زموږ سره اوس داسې ساده دی، خو که په دې باندې مونږ له پاس ګرافیکس راوسته غواړو نو چې کله مونږ په دې کلیک وکړو نو زموږ سره دلته مختلف ګرافیکس دي، خو ستاسو سره به دلته دومره نه وي. ستاسو سره به صرف د ټریول اینډ اکټیویټي چې دا د دغې ځای پورې به وي، دا نور چې کوم دي دا مونږ ډاونلوډ کړي. نو په دې به انشاءالله زه هم یو کلاس لرم چې دا به تاسو څنګه نور نوي کوم افیکټس چې راځي دا به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ. نو که فار ایګزامپل زه په دې اوس افیکټ راوسته غواړم نو زما سره دا ما کوم ډاونلوډ کړی افیکټ چې دی که په دې زه کلیک وکړم نو که تاسو خیال وکړئ په دې تصویر به زما سره افیکټ راشي. که دا افیکټ زه درته لرکول غواړم نو که بیا به دغې کلیک وکړم او دلته راشم او دا نان کړم دا زموږ سره د دې ځای نه مونږ لرکولی هم شو. که دلته زه بل افیکټ غواړم زه بل افیکټ هم راوستی شم، مثلا لکه فار ایګزامپل دا افیکټ دی دا به هم راوستی شم. که داسې زموږ سره تاسو دا افیکټ چې بیا تاسو ډاونلوډ کړئ دلته زموږ سره مختلف افیکټس دي، د دې نه به تاسو ځان نه راوستی شئ، دا افیکټ ستاسو سره موجود دي. بل چې زموږ سره دی دا کلر فلټر دی چې دې تصویر له مونږ کوم فلټر چې مونږ تصویر له فلټر ورکول غواړو نو دا زموږ سره دلته مختلف فلټرز دی. په دې ځای نه مونږ مختلف فلټرز کم بلیک اینډ وایټ چې دی یا مونږ دا ریډ غونته کې فلټر دی، دا زموږ سره بلیک فلټر دی یا که نه داسې مختلف فلټر دی دا مونږ ورکولی شو. دریم کم زموږ سره چې دغه دی کلر اډجسټمنټ چې دی په دې کې مونږ دا کار کولی شو چې دا کم تصویر چې دی د دې کلر اډجسټمنټ مونږ د دې ځای نه کولی شو. که تاسو وګورئ د دې ځای نه د دې تصویر لایټ زموږ سره کمیږي او سیوا کېږي. دا دویم چې دی په دې کې زموږ سره کم ډارک ځایونه چې دي هغه زموږ سره ښه ډارک کېږي او پیکه کېږي. او بل کم زموږ سره د دې ځای نه کانټراسټ چې دی دا سیوا کېږي او کمیږي زموږ سره د دې تصویر، دا موږ د دې ځای نه هم کولی شو. بل کم اپشن چې زموږ سره دی ویګنیټ کوم اپشن چې دی دا چې یو تصویر وي لکه دې فار ایګزامپل زه دې تصویر کې ویګنیټ راوسته غواړم دا زموږ سره دې سایډونو ته بلیک غونته کې شیډو راولي، نو دا موږ په تصویر باندې اپلای کولی شو. د دې ځای نه که زه په دې باندې
وګورئ تاسو هم دغه شانتي مونږ په دې خپل تصویر باندې شیډو غونته کې ګیر چاپیره د تصویر ته راوستی شو. بل اپشن زموږ سره دا دی که تاسو د تصویرانو ته خیال کړی په دې منځ کې چې دا کم یو تصویر مو زموږ سره دی بل ته اوړي نو دا دې ته ډایري کوي. نو په دې له موږ په دې منځ کې کوم ټرانزیشن چې ورته وایي هغه موږ دې له ورکولی شو. که تاسو په دې کلیک وکړئ دلته زموږ سره مختلف ټرانزیشن موجود دي، د 3D ټرانزیشن دی وغیره وغیره، دلته 4 ټول نو مختلف دي. خو ستاسو سره به دلته سیپ ستاسو په دې کاین ماسټر کې چې هغه سیپ ټریول اینډ اکټیویټي وګوري. دا نور چې کوم دي دا مونږ ډاونلوډ کړي دي. تاسو ته ما مخکې وویل چې په دې به انشاءالله زه به را روان ویډیوز کې جدا یو کلاس علم چې دا مونږ څنګه ډاونلوډ کوو. دا اوس مونږ ډاونلوډ کړي دي. فار ایګزامپل زه به دې منځ کې د دې نوی افیکټ لګول غواړم، دا ما ولګوم. یا اوس دلته دویم زموږ سره ټرانزیشن دی، په دې کې زه بل افیکټ لګول غواړم لکه فار ایګزامپل دا افیکټ پکې ما ولګوم. نو که تاسو اوس وګورئ که نه نو دغه رنګې زموږ سره مختلف ټرانزیشن په خپل تصویرانو په منځ کې لګولی شو. نو امید لرم چې تاسو په دې ډېر ښه پوه شوي او دا زموږ نننی کلاس د دې ځای پورې دا نور کوم اپشن چې دي دا هم په را روان ویډیو کې ستاسو سره ډسکس کوو. نو د را روان ویډیو پورې مال اجازت راکوئ. خپل ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله پاک